ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر پېښور ښار حوالې سره خبرو وکړو نو د سموک چې دی هغه ډیر زیات کیږي لګیا دی د سره کم بیماریان دي هغه هم پھیلاویږي لګیا دي زیات نه زیات کم ماشومان دي هغه دینه متاثر کیږي لګیا دي نو د حوالې سره خبره کوو چې نن دا ایر انډیکس حوالې سره خبره کوو دا کم زی ته لګېدلی دي او دا کم زیونه خراب شوي دي پېښور کې خو یو ځای کې لګېدلی دی هغه کینټ ایریا کې ایر انډیکس چې دی هغه لګېدلی دی د دې ایر کوالټي دا ناپ کوي چې څومره زهریله ده او څومره صفا ده نو پېښور د لحاظ سره پېښور چې دی دریم نمبر باندې ښار کلاوي لګیا دی ټول نه زیات چې کم لوګي ده هغه د پېښور کې چې دی هغه دی او انډیکس حواله سره چې خبرو وکړو نو هغه 509 ته کم دی هغه رسیدلی دی او دا ډیر خطرناک دی د حواله سره ضلع انتظامیه چې دی هغه حرکت کې راغه خار کې څومره د ټریفیک هغه دی هغه انتظامات دي هغه حواله سره خبرو وکړو نو د 2.5 لکونه زیات غیر قانوني رقم دي او ټیکسي دي او د کې هغه ډیر گاڑی چې دی هغه ګرځي نو د حواله سره د پېښور چې دی هغه د ابو هوا د هغه خرابېږي لګیا دی او دا څومره رکشې دي گاڑی دي دا ختمي لګیا دي د سره سره چې کم هغه ټول لوګي پری دي صحت د پاراخنه دی هغه چې دی هغه بنديږي لګیا دي نو زیاتر چې کم چلیږي هغه خار کې چلیږي او خار کې چې دی هغه ډیر زیات لوګي چې دی دا ولس چې دی هغه متاثر کیږي لګیا دي بي ماهرین دي هغه سروې مطابق 10 लाख نه زیات ماشومان چې دي متاثر کیږي لګیا دي او هسپتالونه ډک دي د سره در کم خواتین دي هغه د سره بیمار کیږي لګیا دي نو هغه د نه بچ کېدو د لپاره هغه دا ویل چې کور نه چې څوک مروزي نو ماکس چې دی هغه خامخا د دې استعمال وکي باران نه کیږي د پېښور حال به داسې وي او دا سموک چې دی دا ټول پېښور کې چې دی خواره شوی دا او ډیر خلک چې دی هغه بیمار کیږي لګیا دي مړې بیماریان دا سینې بیمار د سره جلد امراض چې دی هغه سیوا کیږي لګیا دي